مامداني په 1991 کال کې د نړۍ پیژندل شوي پوهاند محمود مامداني او د نړیوال شهرت لرونکي فلم جوړونکي میرا نایر په کورنۍ کې وزیږید. هغه د ماشومتوب کلونه په یوګاندا او سویلي افریقا کې تیر کړي او په 1999 کال کې د کورنۍ له کډوالۍ وروسته نیویارک ته راغلی. د هغه مور او پلار تل د زوی د سیاسي فعالیتونو ملاتړ کړی دی او د هغه د ټولنیز عدالت پر ژمنتیا یې ستاینه کړې ده. مامداني له خپلې مېرمنې راما دواجي سره یوه ثابته ملګرتیا لرلې. هغه ښځه چې نه یوازې د ژوند ملګري ده بلکې د سیاسي سفر یو مهمه ملاتړې هم ده. دواجي د سوریې د دمشق اصلي اوسیدونکې ده خو په امریکا کې زیږېدلې او د ویرجینیا د کمونتا پوهنتون څخه د ارتباطي ډیزاین په څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. هغې د کورونا وبا پر مهال د کورنۍ سره په دوبۍ کې ژوند کوي. وروسته یې په 2021 کال کې نیویارک ته کډه وکړه او اوس په بروکلین کې اوسیږي. دواجي د هنر او انیمیشن په نړۍ کې پیژندل شوې هنرمنده ده چې آثار یې د نیویارکر، واشنگټن پوسټ، بي بي سي، اپل، سپوټیفای، وایس او ټیټ مارډن په ګډون سترو نړیوالو بنسټونو کې خپاره شوي هم دي. زهران او راما لومړی ځل د ډیټینګ اپلیکیشن له لارې سره آشنا شول. که څه هم د هغوی د اړیکې ډیر جزئیات عام نه دي خو د هغه وخت عکسونه ښیي چې دواړه لږ تر لږه له 2022 کال راهیسې سره وو. دا جوړه په اکتوبر 2024 کې کوژده شوه او د 2025 لومړیو میاشتو کې د نیویارک ښاروال دفتر کې مدني واده وکړ. تر دې مخکې دوی په دوبۍ کې د دواجي د کورنۍ په حضور کې څه خصوصي مراسم هم ترسره کړي وو او وروسته یې په نیویارک کې یو بل لوی جشن درلود. مامداني د خپل واده د ورځې په اړه ویلي وو چې د ښاروال دفتر ودانۍ یې په دې خوښه وه چې د نیویارک د عامو خلکو ګډ ژوند او ګډ ارزښتونه انځوروي. راما دواجي د خپل میړه په کمپاین او بریاو کې ښکاره ملاتړ کړی دی. د نیویارک د دیموکرات ګوند د ښاروالۍ د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته دواجي د مامداني ترڅنګ د لمانځنې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې د دواړو صمیمي څرکونه د خلکو پام ځان ته واړو او دواجي د خپل میړه د سیاسي لید او مبارزې لپاره د ویاړ څرګندونه هم وکړه. زهران مامداني د فکري او سیاسي میراث لرونکی ځوان سیاستوال دی چې د خپل کورنۍ ملاتړ، ټولنیز فعالیت او پرمختللو لیدونو له امله د نیویارک د راتلونکي ممکنه څیره ګڼل کیږي. د هغه د ژوند ملګري راما دواجي نه یوازې هنرمنده ده بلکې د هغه د سیاسي مبارزې یوه مهمه روحاني او عملي ملګرې هم ده چې د دواړو په ګډه کیسه کې د همغږۍ، ملاتړ او ګډو ارزښتونو ژور انعکاس ښکاري.